اسلامي امارت نن یو ځل بیا د ولسمشر اشرف غني بشپړه شوې او مخکې پرانستل شوې پروژه بیا پرانستله، خو د کوم موخو لپاره؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. اسلامي امارت د خپلمنځي اختلافونو د پټولو او له اقتصادي سقوط سره له مخ حالت څخه د وګړو پام اړولو لپاره یو ځل بیا د 1400 لمریز کال د وری میاشتې پر 4 د ولسمشر غني له لوري جوړ شوی او پرانستل شوی کمال خان بند بیا پرانست. دغه بند پرانستلو لپاره ولسمشر غني د کامیر هوایي شرکت په هغه الوتکه کې نیمروز ته یون وکړ چې پیلوټه او پاتې ټول کارمنان ښځې وي. هغه افغانستان چې ښځو پکې د کامیر نړیوال هوایي شرکت سپرلي وړونکي الوتکې الوزولی شوې او یو ولسمشر د یون لپاره د افغانو ښځو پر وړتیا باور کاوه، نن پکې د ملا هیبت الله لخوا د نجونو زده کړې او کار بند او د اسلام ضد بلل کیږي. د بند پرانستې پر مهال د هغو لسګونو افغان سرتیرو په یاد څلی هم جوړ شو چې د بند د جوړولو په وخت کې د اسلامي امارت په بریدونو کې شهیدان شول. هغه مهال په امنیتي راپورونو کې ګڼ شواهد او اسناد خپاره شول چې اسلامي امارت د ایران په مرسته او وسلو دغه بند د جوړولو مخه نیوله. د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزیر عبداللطیف منصور پر خپل ایکس لیکلي چې کمال خان بند نن په رسمي ډول پرانستل شو او د اسلامي امارت مسؤلانو او ځایي اوسیدونکو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه بند چې هماغه مهال د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د ملي پراختیا شرکت له لوري د ولسمشر غني تر ځانګړي څار لاندې جوړ شو، د 1400 لمریز کال د وری میاشتې پر 4 د ولسمشر غني له لوري پرانستل شوی و. لیدونکو له مالتیا مو مننه.